بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستانو، خدای دې وکړي چې جوړ او روغ یاست. څنګه کولی شو چې په یوټیوب کې چینل جوړ کړو، او یا هم څنګه کولی شو چې خپل جوړې شوي ویډیوګانې یوټیوب ته اپلوډ کړو. زه شیر احمد شیرزاد ستاسې درانه حضور ته د پښتو ټیپس چینل له لارې د یوې نوې ویډیو سره حاضر شوی یم. په تېره ویډیو کې موږ ایمیل ادرس جوړ کړ. که چیرې تاسو تېره ویډیو نه وي کتلې، نو لینک مې په ډسکریپشن کې درته ایښی دی. تاسې کولی شئ له هماغه ځای څخه ویډیو وګورئ چې ایمیل ادرس څنګه جوړیږي. په دې ویډیو کې موږ غواړو چې یوټیوب چینل جوړ کړو. نو راځو په ویډیو باندې شروع کوو. که چیرې زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، تاسې نوي یاست، نو زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ او د زنګ بټن درسره فعاله کړئ چې نورې اپلوډ شوي ویډیوګانې تر تاسو پورې در ورسیږي. راځو و خپل موبایل ته. دوستانو، زه یوه هیله لرم تاسې ویډیو تر پایه وګورئ چې سر مو په خلاص سي. مخکې له دې چې زه ویډیو شروع کړم، د یو ورور په صفت ویډیو در سره شیر کړئ په ګروپونو کې، په مسنجر کې، په واتساپ کې، تر څو ویډیو وایرل سي. ځکه زما چینل هم نوی دی او هغه ملګري، هغه دوستان ګټه ځینې واخلي. راځم و یوټیوب ته خپل یوټیوب اکاونټ خلاصومه. ملګرو، دا دی ما یوټیوب خلاص کړئ. تاسې په درسته لاس کې لوړ یو عکس وینئ. زه پر هغه باندې کلیک کوم. دا صفحه یې خلاصه کړله. زه پر دغه سر باندې کلیک کوم. ملګرو، ما مخکې نور چینلونه درلوده، نو زه اوس غواړم یو نوی چینل چې ما مخکې یو که تاسې فکر کړی مخکې مو یو ایمیل جوړ کړئ، نو پر هغه باندې غواړم اوس یو چینل جوړ کړم. پر دې باندې زه کلیک کوم. ښه، دا صفحه یې دوستانو خلاصه کړه. دوباره پر دغه عکس دوباره باندې کلیک کوم زه. ښه، دلته لیکل شوي دي یور چینل. زه پر دا یور چینل باندې کلیک کوم. ملګرو، دا صفحه یې خلاصه کړله. زه پر دغه قلم باندې کلیک کوم اوس. ښه، تاسې کولی شئ دلته نیم یې لیکلی، تاسې کولی شئ دلته چې چینل مو په هر نوم مو تاسې غواړئ نوم ورته ورکړئ، هغه نوم کولی شئ ورکړئ. زه اوس مثلا ورکومه پښتو مثلا ورکومه یوټیوب چینل. دا نوم یې ورکړئ، انتخاب مې کړئ، اوکې کومه. نوم هغه دې واوښتی. نو تاسې نوم چینج کړئ. ستاسې یوټیوب چینل کې تاسې هر رقم ویډیوګانې غواړئ چې اپلوډ کړئ، ورته هر رقم معلومات ورته غواړئ، پر دا ډسکریپشن باندې کلیک کوئ. دلته د یوه څخه نیولې تر زره پورې لیکنه تاسې کولی شئ چې ستاسې یوټیوب چینل مثلا څه رقم ویډیوګانې تاسې پورته کوئ، د هغه په اړه تاسې دلته لیکنه کوئ چې زما یوټیوب چینل د دغه په اړه باندې مثلا ویډیوګانې پورته کوي. نو اوکې کوئ، هغه په تاسې پورې مربوط دی. ښه، دا مرحله پای ته رسیږي. یو دلته دوه شیان پاتېږي چې یو انشاءالله په روانه ویډیو کې به د خیره لوګو در وښیم چې لوګو دپاره څنګه فوټو څنګه عکس جوړ کړو ورته، او دا کور فوټو لپاره چې دا شاته چې ده دغه مثلا دا شاته چې دې ته کور فوټو وایي، د هغه کور فوټو لپاره څنګه عکس جوړوو او د لوګو لپاره څنګه د انشاءالله انتخاب کوو. نو خدای دې وکړي چې سر مو په خلاصوئ. دوستانو، تر یو نوي ویډیو پورې مو په لوی بخښونکي خدای سپارم. الله په امان.